په دنیا کې چې خلکو ته د معدې څومره ډېرې زیاتې مسلې راځي په هغه کې مور دین 50% د 50% نه زیاتې مسلې د اچ پایلوري د وجې راځي. اوس اچ پایلوري څه شی دی؟ اچ پایلوري یو ګرام نیګیټیو بکټیریا ده، کوم ته چې ویل کېږي هیلیکوبیکټر پایلوري بکټیریا. دا بکټیریا چې کله زمونږ معدې ته لاړه شي نو دا په هغه ځای کې مسله جوړه کړي. د ټولو نه اول پکې شکایت سي هارت بارن، وایي معده مې سوځي. دویم شکایت نازیا، انسان ته زړه بد کېږي. وومیټینګ، الټۍ ورله ورځي انسان ته. او په سټمک په معده باندې درد راځي، پین راځي. او د دې اچ پایلوري د وجې نه د انسان د خولې نه بدبویي کوم ته چې بیډ بریت یا هیلیټوسیس ویل کېږي. کله چې انسان ټیسټ وکړي نو اچ پایلوري ټیسټ پازیټیو راشي. اوس دا بکټیریا زمونږ د سټمک زمونږ معدې ته څنګه راځي؟ نو په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې کنټامینیټډ فوډ، موږ خوراک وکړو هغه ګندی، په هغه خوراک کې د هیلیکوبیکټر پایلوري بکټیریا موجود وي او زمونږ معدې ته داخل شي، مسله دلته جوړه شي. یا کنټامینیټډ واټر، اوبه موږ وڅښو خو هغه پاکې صفا اوبه نه وي، په هغه کې دا بکټیریا موجود وي او هغه زمونږ معدې ته راشي نو مسله جوړه شي. پور هایجین، انسان د خپلې صفایي خیال نه ساتي، لاس په صابون باندې نه وینځي، په دغه څخه لاسو دې خوراک وکړي نو هیلیکوبیکټر پایلوري چې کومه بکټیریا ده هغه په دې خوراک کې د دې لاسو سره دننه لاړه شي معدې ته او دلته بیا مسله جوړه کړي. نو پور هایجین، د ځان صفایي نه کول، د صفایي خیال نه ساتل، د دې د وجې هم دا بکټیریا زمونږ سټمک معدې ته دننه شي او موږ ته اچ پایلوري وشي. داسې یو کس دی چې د هغه اچ پایلوري پازیټیو ده، هغه ته دا مسله شته دي او د هغه سلیوه کمې لاړې چې دي هغه زمونږ خولې ته رالي او معدې ته داخلې شولې نو د دې انسان نه موږ ته لګېدلی شي. یا هغه په کومو خوراکونو کې چې خوراک وکړو دغه بکټیریا دغه انسان نه د خوراک او دغه لوښي ته راله او هغه لوښي هغه خوراک بیا موږ وکړو، دا کومه هیلیکوبیکټر پایلوري بکټیریا چې ده دا دغه انسان نه د خوراک په ذریعه باندې زمونږ سټمک ته راله، زمونږ معدې ته راله نو موږ ته اچ پایلوري راورسوله. نو د ګنده خوراک، ګنده اوبو، د صفایي خیال نه ساتل، په ګنده لاسو باندې خوراک کول، یا داسې انسان چې هغه ته د اچ پایلوري شته دی او د هغه لاړې زمونږ معدې ته راورسېدلي یا د هغه په لوښو کې موږ خوراک وکړو هغه بکټیریا زمونږ سټمک ته راورسېدله نو د دې نه موږ ته د اچ پایلوري کېدلی شي. راځو علاج ته. تاسو ته به ما چېرته په یو لیکچر کې د میډیسن نمونه نه اخیستي. زما کوشش هم دا دی چې زه تاسو ته د میډیسن د ټیبلیټس نه بغیر داسې طریقه وښیم چې بالکل تا ته بیماري رانشي، تا ته مسله رانشي. نو د میډیسن نه علاوه زه تاسو ته داسې طریقه ښیم چې په هغه باندې تاسو عمل کوئ نو تاسو ته به اچ پایلوري نه کېږي. اولنۍ خبره دا لاس خامخا وینځئ د روټۍ نه مخکې او دا سنت طریقه هم ده چې تاسو کله هم خوراک کوئ نو د روټۍ خوراک نه مخکې تاسو لاس خامخا وینځئ. دویم چې کله تاسو واشروم اټینډ کوئ د واشروم نه راوځئ نو تاسو خپل لاس په صابون باندې وینځئ. دوه خبرې شوې. دریم تاسو صفا خوراک کوئ، د خپل خوراک خیال وساتئ. څلورم تاسو د خپل اوبو او د خپل څښاک خیال وساتئ. کمې اوبه چې تاسو څښئ نو د هغه د صفایي خیال وساتئ چې تاسو صفا اوبه وڅښئ چې دا بکټیریا تاسو ته دننه رانشي. پنځم تاسو د خپل پرسنل هایجین خیال وساتئ. تاسو لاس هم په صابون وینځئ، تاسو خپل نوکانو صفایي هم کوئ، تاسو د خپل ټول وجود صفایي کوئ چې دا بکټیریا ستاسو معدې ته رانشي. او پنځم د هغه انسان د خوراک او دغه د لوښو نه لږه ډډه پکار ده کم انسان ته چې اچ پایلوري. که د دې څلور پنځو خبرو من خیال وساتلو نو دا هیلیکوبیکټر پایلوري بکټیریا زموږ معدې ته نشي راتللی، موږ ته به اچ پایلوري نه کېږي. نو تاسو د دې خبرو خیال وساتئ، د خپل خوراک، د خپل څښاک، د خپل پرسنل هایجین، لاس په صابون وینځل، د روټۍ نه مخکې لاس وینځل، د واشروم اټینډ کولو نه وروسته لاس وینځل، د دې خبرو تاسو خیال وساتئ نو انشاءالله تاسو ته به اچ پایلوري مسلې نه راځي.